د لغمان والي وایي که چیرته جګړه نه وای نو په ټولنه کې به مو د علم په برکت لا نور پرمختګونه کړي وو. نوموړي دغه څرګندونې نن په جلال آباد ښار کې د روښان لوړو زده کړو موسسې د 8مې دورې د محصلینو په فراغت او غونډه کې وکړې. لومړی په ننګرهار کې د روښان لوړو زده کړو خصوصي موسسې رئیس فاتح ګل شینواري له لوري د لغمان والي ورسره تللي پلاوي ته د هرکلي ترڅنګ وویل چې دوی نن په 4 څانګو معالجوي طب، ستوماتولوژي، حقوق او اقتصاد برخو کې 315 تنه ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړل چې له ډلې 80 تنه نجونې دي. هغه وایي دوی هڅه کوي چې ځوان کهول په سالمه روزنه کې له دې هم زیاتې هڅې وکړي او اوس مهال یې تر 20 سلنه پورې فارغ شوي محصلین ټولنې ته د کار په موخه وړاندې کړي دي. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ خوښي وښوده چې ټولنې ته د خدمت په موخه په زده کړو سمبال کادرونه وړاندې کیږي. نوموړی وایي که چیرته جګړه نه وای نو په ټولنه کې به مو د علم په برکت الله نور پرمختګونه کړي وو، ځکه چې ډېری پرمختګونه د تپل شوې جګړې له امله په ټپه درېدلي دي. ښاغلي ننګ زیاته کړه جګړه په ټولنه کې فقر او احتیاجي زیږوي چې له امله اولسونه له ګڼو ستونزو سره مخ شوي وي. د لغمان والي وویل چې اوس مهال په ټولنه کې وګړي د علم په ارزښت زده کړې او له نړۍ سره په سیال کېدلو پوه شوي، نو ځکه د زده کړې لمن ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده. بل لور ته بیا د روښان د لوړو زده کړو خصوصي موسسې د مسؤلینو له لوري د لغمان والي ته د هغه د غوره او ښو کړنو له امله چې په دې ولایت کې ترسره کړي او ترسره کوي د اعزاز لونګۍ هم ورپرسر شوه.